تاریخه کوم باب دی وژاړم له درده ډک دی. تاریخه کوم باب دی وژاړم له درده ډک دی. کوم شهید می په سینه مرمۍ خوړلې نه وي. مرګ هم یو داسې ظالمه څپه ده چې په هیڅ چا یې رحم نه راځي. 20 کلن انقلاب هم دومره خونړی و چې د چا ځواني او ارمانونو ته یې نه کتل. له موږ به یې هغه غمي ټولول چې پر چا به مو زړه راټولو. داسې ورځ به نه وه چې د یو ګلاب له رژېدو به نه خبرېدو. داسې شیبه به نه وه چې زړه ته به مو یوه د غم جنازه نه راتله. دا هر څه د دې لپاره و چې هېواد مو آزاد او اسلامي نظام حاکم شي. دې خونړۍ معرکې پوره 20 کاله دوام وکړ چې د زرګونو ځوانیو په نړېدو مو وګټله چې له مداره یو شهید محمد امین هم و. محمد امین چې په عبدالله مجروح یې شهرت درلود، د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ اوسېدونکی و چې څنګه یې تخلص مجروح و همداسې یې په زړه سوي داغونه هم پراته وو. عبدالله یو لوري ته کورني غربت سرګردانه کړی و، خو بل لوري ته د هیواد اشغال یې هم خوب تښتولی و. ویل به یې کور ته په دې خاطر نه ځم حسینه دنیاوي کاروبار می له دې سپېڅلې لارې راوګرځوي، ځکه چې زمونږ کورنی غربت تر دې حد دی چې مونږ ډېر ځله کور کې غرمې دیګ نه کوو. شپې مهال هم اکثره غوړي نه وي، کور کې آلوګان اوبو کې جوش کو، هماغه مو خوراک وي. د دومره مشکلاتو سره یې بیا هم دنیا تر کړې وه. د داسې ځوانیو لرونکي ځوانان په دې فکر کې وي چې څنګه دنیوي عشق او عشرت وکړي، مګر د دوی فکر دا و چې څنګه داسې برید وکړي چې مسلمه امت د وخت له وحشي دجاله یا اشغالګرو په امان کړي. نوموړي د استشهادیانو لیکو کې 3 کاله انتظار وکړ. یو ځل یې د ننګرهار په هوایي میدان کې هغه مهال چې امریکایان پکې میشت وو له یوه ټولۍ استشهادیانو سره یو ځای ډله ییزه حمله وکړه. له 1 ساعت جنګ وروسته ژوندی راووت. بالاخره څو میاشتې وروسته یې په 2011 کال د 19 نیټه بیا کابل کارتي پروان کې د امریکایانو په یوه تمځای اتلوال برید وکړ چې د یو شمېر امریکایانو په وژلو سربیره خپل ارمان ته ورسید. شهید شو. تقبله الله.